د شهید صدام حسین ژوند ته لنډه کتنه وړاندې کوونکی مهاجرشاه دوستمل. صدام حسین په 1414 هجري لمریز کال کې د عراق په تکریت ښار کې وزیږېد. پلار یې عبدالمجید نومېده چې د ده د زیږېدنې 15 میاشتې مخکې مړ شوی و. صدام حسین مور د خراب ژوند او د سرپرست د نشتون له امله دوهم واده وکړ. صدام حسین 3 کاله د ماما سره اوسېده. وروسته تر 3 کالو د خپلې مور کور ته راستون شو او د مور په کور کې د پلندر له لوري ورسره ناسم چلن کېده. صدام حسین 10 کلن و چې د تکریت څخه بغداد ته ولاړ او هلته یې د خپل کاکا په کور کې میشت شو. صدام حسین خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې هم هملته وکړې او ترڅنګ یې د ده په وینا د خپل اکا څخه هم یو څه زده کړه وکړه. صدام حسین د خپل اکا په غوښتنه چې دی دا وخت 20 کلن و د باز د ګوند غړیتوب ترلاسه کړ. هلته د ډیرو سیاسي مسایلو سره اشنا شو او د هغه ګوند په سیاسي مبارزاتو کې فعال او برخوال شو. په 1438 هجري لمریز کال جنرال عبدالکریم قاسم چې هغه مهال د عراق لومړی وزیر ووژل شو. د هغه د وژنې تور رسما په صدام حسین واوښت. په دې سره صدام حسین مصر ته مخه کړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی پیل کړ. د عراق حکومت د صدام حسین په نشتون کې هغه ته د مرګ سزا ورکړه، خو ډیر ژر په عراق کې د باز د ګوند غړو په 1442 هجري لمریز کال کې کودتا وکړه او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست. خو د یو لړ خپلمنځي اختلافاتو له امله یې حکومت تر 18 میاشتو زیات دوام ونه کړ. په همدې وخت کې صدام حسین له مصر څخه راستون او د خپل ګوند د اختلافاتو او ګډوډیو د لرې کولو لپاره یې هڅې پیل کړې. خو صدام حسین د عبدالرحمن حریف حکومت ته چې د باز د ګوند څخه واک نیولی و په لاس ورغی او بندي یې کړ. تر 1 کال بند څخه وروسته د زندان څخه په تیښته بریالی شو او په دې سره د باز د ګوند په مهمو غړو کې وشمارل شو. په 1440 هجري لمریز کال د باز د ګوند غړو له لوري یوه بله کودتا وشوه چې جنرال احمد حسین ابوبکري مشري کوله. په مکمله توګه د چارو واګې په لاس کې ورغلل او صدام حسین پکې د عراقي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه راڅرګند شو. صدام حسین ته هغه مهال مخه خلاصه شوه چې ولسمشر احمد حسین ابوبکر نور زوړ شوی و او د خپلو کارونو د ترسره کولو توان یې نه درلود. نو هغه و چې صدام حسین په رسمي توګه ځان د عراق د ولسمشر په توګه اعلان کړ او په عراق کې یو شمېر لانجې لکه شیعه او سني ترمنځ روان اختلافات او د نورو اقلیتونو ترمنځ ستونزې حل کړې. دا وه د صدام حسین ژوند ته لنډه کتنه. په پای کې یو کوچنی شعر صدام حسین ته د هغه د اعدام په ورځ. ځوان سرتیرې نرو بریتو کې مسکی شو، ځوان سرتیرې نرو بریتو کې مسکی شو چې د جنگ په یوه مورچل کې ماشې ته ګوتې یوړې. برید غټوکی افسر بیا هغسې مست شو، برید غټوکی افسر بیا هغسې مست شو، پر کږه خولۍ نښانې ځلا وکړه، یو قطار سرتیري یو ځای سلامي شول. څو قطارو پوځي شوب د توغندیو څو زرګونو جنګیالیو یو ناڅاپه ټوله ځمکه کړه بدله.
یوه پوخ ځوان ورسره توره کړه هسکه دا بخت ټول غرور غرورو یو میرمن او درې واړه یې تر څنګ ناستو پاچا ځوان خو د ځان ږیره یې وخریلې خو د بریتو له تیز رنګ یې ښکارېده چې په ځوانۍ به یې څو شپې وې تېرې شوې پاچا کیڼ لاس د سټیج پر تخته ایښی او د ښي لاس یوه ګوته یې د نیمې نړۍ ګواښ ته په ځواب وه د پاچا په ودانۍ کې د څو سرو لمبو او تورو لوګو وروسته په ټول ښار د سړیخورو حملو وروسته هغه داسې چې نه توره ورسره وه نه کږه خولۍ په سر نظرین تاج و زیړ زبېښلی لاس تړلی لویه سپینه توره ږیره راښکاره شو پاچا بیا په محکمه کې یو لفظي غرور ښکاره کړ د تکبیر ګوته یې څو ځلې کړه پورته نه یې توره نه کږه خولۍ نه تاج و نه یې هغسې په ټول وطن کې راج و تندر غږې راویښ نه کړل خپل پوځونه نه یې ګوتې په لړزه کړل نور ملکونه د اختر لومړۍ شېبې وې د ورورۍ هوس په ټوله مسلمانه نړۍ خپور و څو پټ مخو پاچا نیغ تر داره راوست د پاچا په زړه کې 100,000 خبرې خو د لویې ناچارۍ دیوال ترې تاو دی بس په پټه خوله یې غاړه د زندۍ پړي له ورکړه مور مې ژاړي د بابا تندی مې تریو شو ورور مې ماته حیران ګوري زه یې وینم زه یې اورم تلویزیون کې د صدام ژوند ته کتنه